اخلاق روژه زما څخه د ښو اخلاقو خاوند مسلمان جوړوي. محترم ورور ودې لیده چې د لمانځه مقصد اخلاق و، د صدقې مقصد اخلاق و، د روژې مقصد اخلاق و. اوس نو وحج ته راس الله عز وجل فرمایي الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. یعنی د حج وخت څو معلومي میاشتې دي، نو هر چا چې په دغو میاشتو کې پر ځان حج فرض کوي نه به فحش کوي، نه به فسق او ګناهونه کوي، او نه به جنگ او جنجال کوي. متوجه سي دغه ټوله د اخلاقو شوالی دی. ورونو حج د اخلاقو د شوالي دپاره یو سخت تمرین او تدریب دی. حج ستا څخه فقط توبه او استغفار غواړي. پام کوه چې وچاته سپکه خبره ونه کړي. تاسې پوهیږئ چې د حج سفر د یوې میاشتې څخه تر 40 ورځو پورې موده په بر کې نیسي. ته څنګه کولی سې چې دغه ټوله موده په ښو او صالحه اخلاقو تیره کړې؟ دا ستا دپاره درس او تدریب دی. یو چا ویل که د هرې منطقې خلقو په مختلفو وختو کې حج کولی، مثلا د مصر خلقو د رجب په میاشت کې حج کولی، د هند او پاکستان خلقو د شعبان په میاشت کې، او داسې نور، خلق به نه وای په تکلیف. یا داسې نه ده، بلکې تاسې ټوله باید په یوه وخت کې ولاړ سئ. 3 میلیونه نفر په یوه کوچنۍ منطقه کې سره یو ځای سي، او بیا نو په دغه چور ګڼه ګوڼه بد حال او زحمت کې د اخلاقو شوالی ښکاره کړي. وګورم چې تاسې په ښو اخلاقو ژوند کوئ او که څنګه. ځینې خلق د خپل ځان دپاره پراخ ځای ونیسي چې وسنګ ته یې څوک نه کښېني، یوازې دی باید په راحت وي. مګر د حج حقیقي هدف څه شي دی؟ ته پوهیږې چې ولې باید 3 میلیونه خلق خامخا ټوله په یوه ورځ پر عرفات ودرېږي؟ 3 میلیونه باید په یوه شپه په مزدلفه کې سره یو ځای سي. 3 میلیونه نفر باید په یوه ورځ د جمرې د ویشتلو دپاره ولاړ سي. 3 میلیونه نفر باید د څو شپو دپاره په مینا کې یو ځای سره واوسېږي، یو د بل سره تنګ سي. دا ټوله د دې دپاره چې ستا اخلاق ولیدل سي، او بل په سخت حالت کې پر ښو اخلاقو مشق او تمرین وکړي. پس له دې څخه چې یوه میاشت یا 40 ورځې په دغه سخت حالت کې د 3 میلیونو انسانانو په مابین کې په تنګ او ضیق ځای کې په ښو اخلاقو تیرې کې، آیا ستا په اخلاقو کې تغییر نه راځي؟ او بیا چې خپل وطن او کور ته ولاړ سې، بیا نو د خپل مور او پلار، دوست او همسایه سره خپل اخلاق نسې ښه کولی؟ پس له دغه تمرین او تدریب څخه په کوڅه او بازار، کور او کلي کې خپل اخلاق نسې ښه کولی؟ بلکې واقعا یقینا ستا په اخلاقو کې باید تغییر راغلی وي. اوس نو د حج په معنا پوه سوې چې څونه د اخلاقو سره تعلق لري، او د هغه حدیث شریف په معنا هم پوه سوې چې صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د رسالت د لوړو مقصدو څخه د اخلاقو شوالی دی. لکه څرنګه چې الله عز وجل فرمایي وما ارسلناک الا رحمة للعالمین. تر څو چې ښه اخلاق نه وي رحمت نسته. بې له ښو اخلاقو پر خلقو رحمت نسي کېدلی. لمونځ، زکات، روژه او حج چې د اخلاقو پر شوالي تاثیر ونه کړي ارزش او قیمت نه لري. ځینې خلق داسې فکر کوي چې په دین کې مهم کار او شی دا دی چې دین زده کړه، قرآن مجید په یاد کړه، فقهي مسائل ټول زده کړه، احادیث زده کړه و بس دغه دین دی. اخلاق چې هر څه وي مهمه نه ده. مګر تاسې راسئ چې دغه موضوع په قرآن مجید کې وڅېړو چې علم د مخه دی که اخلاق.
الله عز وجل د سورة البقره په 129 نمبر آیات کې د ابراهیم علیه السلام پر ژبه فرمایي ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم ورونو کوم وخت چې ابراهیم او اسماعیل علیهم السلام کعبه شریفه جوړه کړه نو دواړو یوه اوږده دعا وکړه چې د هغې دعا د جملې څخه یوه هم دغه ده چې په دغه تلاوت سوي آیات شریف کې ذکر سوی ده چې ترجمه یې داسې ای رب زموږ د دغه ښار په اهل کې چې زموږ اولاده ده په دوی کې یو رسول د دوی څخه راولېږه یعنی و دوی ته یو رسول د دوی د قوم څخه راولېږه چې هغه رسول دغه درې وظیفې اجرا کړي ورونو اوس د آیات و ترکیب او ترتیب ته متوجه سئ چې دغه درې وظیفې څه شي دي اول یتلو علیهم آیاتک چې دوی ته ستا آیاتونه وایي دوهم ویعلمهم الکتاب والحکمة او ښیي و دوی ته قرآن او شرعي احکام دریم ویزکیهم او پر ښو اخلاقو یې تربیه کړي نو ابراهیم علیه السلام وایي یا رب په دې امت کې د دوی څخه یو رسول مبعوث کړي چې دغه درې کاره وکړي وحي ورته ووایي علم وروښي او اخلاق یې ورښه کړي دغه قسم آیات په قرآن مجید کې 4 واره ذکر شوی دی یو وار د ابراهیم علیه السلام پر ژبه چې دا اوس مو تلاوت کړي او 3 واره د الله عز وجل د طرفه خو هغه 3 واره چې د الله عز وجل د طرفه ذکر شوی دی ترکیب او ترتیب یې د دغه آیات څخه مختلف دی الله عز وجل د سورة البقره په 151 نمبر آیات کې فرمایي كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة يعني لکه چې موږ لېږلی دی په تاسې کې رسول ستاسې د جنس څخه چې و تاسې ته زموږ آیاتونه قرآن مجید ووایي او اخلاق مو درښه کړي او تاسې ته حلال او حرام شرعي احکام دروښي دلته یزکیکم تر ویعلمکم د مخص حال دا چې ابراهیم علیه السلام په خپل دعا کې اول د علم طلب کړی دی او بیا د ښو اخلاقو مگر الله عز وجل اول ښه اخلاق ذکر کړه او بیا علم بیا هم الله عز وجل د سورة آل عمران په 144 نمبر آیات کې فرمایي یتلو علیهم آیاته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة دلته هم يزكيهم تر يعلمهم د مخدي بیا هم الله عز وجل د سورة الجمعة په 2 نمبر آیات کې فرمایي هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة دلته هم یزکیهم چې د اخلاق شوالی دی تر یعلمهم د مخه دی ان شاء الله اوس به پوه سوي یاست ابراهیم علیه السلام چې دعا کول ویل الهي په دوی کې یو رسول مبعوث کړي چې څه وظیفه اجرا کړي یتلو علیهم آیاتک دوهم ويعلمهم الكتاب والحکمة دریم یزکیهم یعنی ښه اخلاق وروښي مگر الله عز وجل په درو سرو آیاتو کې تزکیه ښه اخلاق تر علم د مخه کړي دي امام مالک رحمه الله چې ډېر کوچنی و مور یې د هغه وخت د علماو کالي په واغوسته او ویل ولاړ سه وربیعة الرأیه ته کښېنه ربیعة الرأیه د هغه وخت لوی عالم و ویل ولاړ سه وربیعة الرأیه ته کښېنه او تر علم د مخه یې اخلاق زده کړه ورونو یو حافظ د قرآن چې صادق رښتیاګویه نه وي څه ارزش او قیمت لري هغه څوک څه اهمیت او قیمت لري چې ډېر احادیث یې په یاد وي خو پر عهد او قول وفا ونه لري علم بې له اخلاقو څه ارزش لري په هیڅ نه ارزي دغه د مخنی
دغه د مخنی تلاوت سوي آیاتونه چې دې واورېدل تا ته معلومه سوه چې اول علم دی که اخلاق. هو ابراهیم علیه السلام په بشري علم او پوهه سره علم تر اخلاقو د مخه کوي، مګر الله عز وجل چې بیان کاوه تزکیه د اخلاق شوالی تر علم د مخه کوي. ان شاء الله تعالی اوس به نو پوره پوهېدلی یې چې د انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق معنا څه شي ده. د دغه ټولې سلسلې د ثبتولو او بیانولو څخه اول مقصد او هدف دغه و چې د رسول الله صلی الله علیه و آله